زه بسم الله الرحمن الرحیم خپل درس ته راسو. کوم ټیپ انسرټ ټیپ هجلاو ټیپ فارمولا ټیپ ډاټا ټیپ مو خلاص کې نن راوړو ریویو ټیپ ته. ریویو خپله تکرار ته ویل کېږي سیدي، یعنې که غواړې چې موږ تاسې یو کتاب یو شی لیکلی یو جدول چې لیکلی که غواړې چې هغه ته یې بیا د سر څه وګورې نو موږ تاسې دا په ریویو ټیپ څخه استفاده کوو چې لومړی دلته پراپینګ لرو. پراپینګ ورو فقط موږ ته ګرامري او سپیلنګي غلطي راته راباسي. دا رنګ یې ماته بیخي خام دی. که غواړو چې ګرامري او سپیلنګي غلطیانې اصلاح کړو د پراپینګ ګروپ څخه استفاده کوو چې په دې ځای کې لومړی سپیلنګ لرو. که غواړو چې د سپیلنګي غلطیان یې راوګرځو د څخه استفاده کوو. که ستاسو په یاد په وډ کې بیا هلته مثل سره یا شنه لیکه بیا ورکړله. سره لیکه په دې خاطر کوله چې د دې سپیلنګ غلط و، او زرغونه یا شنه لیکه بیا په دې خاطر کول چې څه غلطي پکښې کې ده ګرامري غلطي. نو دلته تا ته هغه نښې نه ورکوي سیدي، دلته فقط پر ده باندې کلیک وکړه دا یې درته راباسي. کومه د یو جدول دلته ستا که نسته. دلته ماته یې په دې ځای کې زور دلته خو دا نومان جنومان خو صحیح دي، ځینې وخت دا نومان د دې په ډکشنري کې نه وي نو دی وایي دا غلط دی. پر ده باندې کلیک وکړه. دلته ماته ویل چې تا سمیم لیکلی دا رقم نه لیکل کېږي، ناټ ان ډکشنري. دغه سمیم په ډکشنري کې نشته، دا چې لیکل کېږي سمې ولیکه، سمیر ولیکه، سلیم ولیکه، سمې کم یو دی سیم. نو زور ته یا دا خو نوم دی سیدي، نو څه شي به کېدای څه ورته چې ایټ ډکشنري و ډکشنري ته ورځپه که بیا که سمې ما دغه رقم لیکي ته غلطي مه راته راګرځو. او بل خو نو ریاض دی دی وایي ریوز هغه د دې خپل نومان دي چې دی درته لیکل سوي دا په دې خاطر دا نومان راته راګرځي چې دغه زموږ سره په ډکشنري کې نشته. دغه نومان به ټول ډکشنري ته ورځپه کړي. سماد وایي سماد نشته، سلاد دا شان زه به یې څو لغتونه ولیکو. که جرت ویلی چې اګنور وانس، اګنور وان یعنې دغه نوم څخه راته چېرته ډکشنري ته هم ور اضافه کړو. که تا ډکشنري ته ور اضافه کړي بیا که ته دا سمد لغات نوم ولیکې بیا دی غلطي نه درته راګرځي چې دا غلط دی، بیا درته وایي وایي دا چې دی صحیح دی. او که جرت ویلی چې اګنور وان دا راته صرف نظر که د اوس دپاره یې غلطي مه راته راګرځو. اما که تا یو ګړی بعد یا سبا جبي ته 2 مار ولیکې دی به درته وایي چې دا غلط دی. که جرت ویل چې اګنور آل ټول راته صرف نظر که دغه کومې غلطۍ چې اوس په دغه ډاکومنټ کې ستا ټوله صرف نظر که غلطي شی مه راګرځو. اګنور آل ټول صرف نظر ګوره هغه چې هر څه غلطۍ په د نومان کې دی صرف نظر کې. نور وایي غلطي نشته پکښې کیسې دي، هغه نوم دا شان کومې غلطۍ پکښې کې وي هغه یې درته اګنور کړه. دا اوس که دلته راولاړ شو موږ ته غلطي وکړو بل منیجر چې ولیکي سیدي نه جدول چې جوړوي نو ته د دې غلطي راته راوګرځو. دی وایي دا منیجر دا رقم نه لیکل کېږي، منیجر داسې لیکل کېده. نو زور ته هم چینج باید ورته د باندې کلیک وکړه. هغه منیجر چې تا سپیلنګي غلطي کړې وه هغه یې درته اصلاح کوي دا رقم. پر ده باندې کلیک وکړو اوکې که دلته ته وایي دا کیشر چې تا ډبل آر ورکړی دی دلته یوازې کیشر یو آر غواړي. نو چینج دا یو دانه چینج کړه یا چینج هغه ټوله چینج کړه. پر ځای کې چې دا رقم لیکلی ټول چینج کړه، ټوله یې درته واړول په کیشر باندې. او دا کوک چې تا لیکل دی وایي یو کوک دا رقم دی کیک خو دا شان دي. زور ته ما دا کوک پکار دی. نو چې هر یوه سره ستا کار یې ته به هغه ورته انتخاب کړې. کوک اشپز دا دی تا ټوله راته واړو، چینج هغه ټوله واړو. کله چې زه پر دا میسون باندې کلیک وکړم یعنې بنا دی وایي دا میسونه داسې نه لیکل، دا میسون داسې لیکل کېږي. که دلته ورته ویلې چې اټو کریکټ، اټو کریکټ دا معنی چې د اوس دپاره یې راته صحیح کړه، د اوس دپاره یې راته صحیح کړه بیا کومې لیکې راته راوګرځو. او دی وایي ډکشنري لنګویج په کومه ژبه دا غلطي راګرځي، انګلیش هر ژبه چې هغه انتخاب کړي. دلته یې موږ ته د ده غلطۍ راګرځول کړي. او ریسرچ خپله پلټنې ته ورکېږي. که غواړئ چې په یو شي پسې پلټنه وکړئ د ریسرچ څخه استفاده کوو. دا چې کله د انټرنیټ سره واصل یې دا د مثلا میل سره معنا لري،
دلته دی په بینګ سایټ کې پلټنه پس کې بینګ سایټ یې دی لکه ګوګل جته د پی سی ګلاب په نامه سره یو سافټویر انسټال دی پی سی ګلاب یې د ګوګل ته انسټال دی چې تاسو معلومات درکې نه لکه د امر چورته د کندهار باره کې معلومات راکړه د افغانستان باره کې معلومات راکړه یا د سولې باره کې معلومات د دې چې معلومات کې دا د پی سی ګلاب په نامه سره سافټویر دی چې هغه انسټال دی د معلومات کې نو بینګ ته هغه سافټویر انسټال دی د معلومات کې ته کولی شې په دغه شان کې پلټنه پس وکړې او کتر ولا شي دلته آل بوکس ریفرنس انتخاب کې نو بیا دې ته ترجمه درته کې مثلا دلته کول چې د فرانسوي څخه مثلا د پرژن د دري څخه کوم ژبه ته واړې انګلیسي ته واړې یا مثلا ته د انګلیش څخه راته واړو کوم ژبه ته پرژن ته واړو دا په هغه صورت کې چې مرتس به انټرنیټ موجود ولرو مثلا گریک ته واړو په گریک کې به مناته جرمني یا دی هندي ته راته واړو انټرنیټ نشته مرتس اوس نو ترجمه کولای شي چې انټرنیټ موجود دی دا ته ترجمه کولای شي او تریجر په انګلیسي څخه په انګلیسي درته ترجمه کوي سړي دا چې انټرنیټ موجود دی اډوانس معلومات هم درکې ټیک په ټیک معلومات درکې تعلقات دغه رقم پیدا شوی ټول معلومات دي تریجر درته ترجمه کوي د انګلیسي څخه په انګلیسي مثلا زور ته ما تماته چې منیجر ته ترجمه کړ اوکې کله وي منیجر معنا بوس ډایریکټر ایگزیکټیو اډمنسټریټر سپروایزر لیډر چیف او سپریور مثلا زور ته چې سمانه لري وي چې معنا هی هم شي بلغ نو ټول ما وای هی کدل سدی راسم زور نور نو بیا تاسو په کوک تاسو نه چې اوسه نه ریک چې زور امثال می چای نه ایستره کوک چیپ دی مثلا هټ دی بویل دی پریپیر دی فری دی روست دی ډوډۍ پخې بیک دی ګریل دی ټول معنا به و دغه کوک ته دغه شی ویل کیږي یا پښتو معنا نه کی تریجر یوازې په انګلیسي معنا ده او دلته ترانسلیټ لرو د ترانسلیټ پوسټ کول چې د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته ترجمه کو یو مرتز ترانسلیټر لرو یو انټرپریټر لرو انټرپریټر ترجمان ته ویل کېږي هغه ترجمان ته ویل کېږي د خارجان سره چې سره دې ټکي په ټکي ترجمه نه کېدی فقط هغه مطلب درته وایي چې دغه ته انټرپریټر ویل کېږي او یو ترانسلیټر دی هغه کس چې ټکي په ټکي ترجمه درته کوي نو دلته ترانسلیټ غلی ترانسلیټ یعنی ټکي په ټکي راته ترجمه کوي ته چې انټرنیټ سره واصل یې ته کول چې دا ترجمه کې سړي چې هر ژبه د ترجمه کوي کول چې ترجمه اسپانوي او فرانسوي ته بغیر د انټرنیټ څخه ترجمه کولای شي کچېرې اسپانوي فرانسوي ژبه ته سولري ته بغیر هغه څخه چې انټرنیټ ته سولري ته ترجمه کولای شي دلته به انګلیش انتخاب کې دلته به اسپانوي یا فرانسوي انتخاب کې د ترجمه کې دا اوس روسي د پروسې نه ترجمه کوي بیا تاسو خپل په څو ګرځي ګوره دا د اسپانوي سپانیش دغه ته په اسپانوي ژبه کې دا شی ورته وایي او بل دلته کمنټ لرو کمنټ خپل تبصره ته ویل کېږي مرتض ویلو کې یو جدول مرتض جوړ کړي چې په هغه کې غلطي راغلي یا مثلا یو جدول جوړ کړ دی احمد معاش ور دی یا محروم دی دلته مرتض کمنټ لرو کمنټ موږ ول تبصره ته کړ مثلا دغه منیجر دی پیسې پر باندې مخکې جماش ورکړي نو ته خو دلته نه سې لیکلی چې ما ته پیسې ورکړي چې دی باید ما ته راکړي یا مثلا 3 ورځې غیر حاضر شوی دی مثلا پونتن کې ماشاءالله کې راوي پلا دی چا پیسې کې مشکل غلې بیا چې مو کته لغه دی پیسې نه کزن کټ کړي غیر حاضر نو دی غیر حاضر کړي نو دی چې د بل میاش د پاره یا دا شاخلې چې په دغه میاش کې باید بل میاش ماشاءالله کو دا پیسې باید ورته والا کو نو خو د نه پیجره نو دی راځي دلته چې شول کې جته کمنټ ورکړي مثلا in the next month
you will get your 3 days NY. په راتلونکي میاشت کې به ته د خپلو 3 ورځو معاش واخلې. کله ته دا ګورې دلته هغه کمنټ ته معلومیږي چې منیجر دی، بیا دلته معلومیږي چې ولاد ما سه معاش پاته سوی و ورکړی مې دي زنجرا کاټ کم یا د اضافه معاش ورکړی بیرته باید زنجکام کې دلته کولی شي داسې استفاده وکړي. او که تاسو لور 5 کمنټ ورکړي نیکسټ کمنټ ته ولاړ سه بل کمنټ ته چې بیا پریویسلی د شا کمنټ ته راولي ډیلیټ یې درته ډیلیټ یې او دلته هم شو انک که چېرته رنګونه ورکړي هغه درته پوټي چې دغه انک مرتز ته په دې کې کارنر ته کې دا د ټبلیټ په نامه سره او یا هم د دغه د هینټکس په نامه سره دغه سته داسې پینونه سته چې ته پر هغه باندې خط ولیکې هغه تاسو په کمپیوټر کې شي د ټبلیټ په نامه سره یا ډراوینګ هینډ په نامه سره نو هغه رنګ وایي تا ته په کمپیوټر کې وښیم که نه وښیم دلته کولی شي شو آل کمنټ ټول کمنټونه راته وښیي زه ورته هم اوس ګوره هایډ دي زه ورته هم یا کمنټ مې چاته ورکړ دی هغه راته وښیي پورته باندې کلیک او دلته موږ څه لرو چینجیز لرو او په دې ځای کې پروټکټ لرو. پروټکټ خپله ساتلو ته ویل کېږي سری که غواړو چې موږ دا ورک بوک ته پاسورډ ورکړو 2 ډوله پاسورډ موږ لرو یو پروټکټ شیټ لرو او بل پروټکټ ورک بوک لرو. پروټکټ ورک بوک دا معنا چې دا ټوله د سپریډ شیټ ته پاسورډ ورکړه یعنې د دغه اکسل و فایل ته پاسورډ کړه زه خلاصوم دغه پاسورډ ولري او که چې دا شیټ ته پاسورډ ورکړي یوازې به د یوه صفحه پاسورډ ولري دا نور صفحې ته راخلاص کړي دې ته پاسورډ نه ورکول شوی نو ته چې پاسورډ ورکوئ څو ځایه پاسورډ ورکول شي یو مرتز په سیواز کې پاسورډ ورکولی شو چې دی ثبتوو براوز ته راسئ دا خو مو ویل چې دا سیو و سیواز دا شي زه ورته هم په ډسټاپ یې راته ثبت کړه هر نوم چې ورکوي هغه نوم ورکړه په کم فارمټ کې ثبت دی دلته راسئ ټولز ته راسئ په ټولز کې موږ دلته چې لرو جنرال آپشن پر جنرال آپشن باندې کلیک وکړئ دلته لومړی په دې ځای کې موږ چې لرو وایي الویز کریټ بیک اپ همیشه د ده څخه بیک اپ اخله بیک اپ دا معنا چې اصلي فایل به دی هم پروت وي بیک اپ هم ځینې واخیستل شي په دا رسمي ځایو کې یا مثلا په دا مصوب په دې کې په هره ورځ بیک اپ ځینې اخیستل کېږي په بانک کې که په یوه ورځ کې نه ځینې واخیستې په یوه هفته کې خامخا ځینې اخیستل کېږي ګټه دا ده که چیرې دا ډاټا ډیلیټ شي هغه فایل بیک اپ ستا سره پروت وي نو دا بیک اپ ځینې واخلم که نه ځینې واخلم او دلته راځو وایي پاسورډ اوپن کله چې زه د هغه فایل راخلاصوم دا په شیر کې دی سیدي کله چې ته شیرې چې بیا دی راخلاصي وایي پاسورډ ولري که نه ولري یعنې ته چې دغه فایل راخلاصې دی به پاسورډ لري او دلته پاسورډ ټو موډیفای که چیرې ده تغیر پکې راوستي هغه بیا جلا پاسورډ ولري که نه ولري نو دلته کولی شي یو پاسورډ چې د راخلاصولو ورکړي دی راخلاصي هغه چې پاسورډ ورکړ دی او دویم پاسورډ یې د موډیفای هم ورکړي که چیرې ده تغیر راوستي بیا زما څخه پاسورډ وغواړه د تغیر دپاره هم او ریډ اونلی ریکمنډډ یا فقط یوازې راتوی هېڅ تغیر چې نه پکې راځي ته کولی شي دا پاسورډونه هم ورکړي دا موږ تاسو ویل چې که څه سپی دي په انفارمیشن کې ما هم ویل دي پروټکټ ګوره موږ تاسو ویلي وو چې انکرپټ ویت پاسورډ چې کله مو دی راخلاصوي پاسورډ بدلوي په هغه ولو شپو کې به مو ویلي که څه سپی دي ویلي مو چې دا دا دې اوس بیا درته مثلا دلته پاسورډ ورکړه جان دا پاسورډ دا ورکړ په دې خاطر چې موږ اطمینان سي آیا دا پاسورډ چې ما ورکړ دی صحیح دی که غلط دی اوکې که اوس چې کله زه دی راخلاصوم دی به زما څخه پاسورډ ولري دی هم په ثبت کړی نو چیر پروت وکن دی کله چې موږ دی راخلاصو دی موږ څخه پاسورډ غواړي که زموږ پاسورډ نه ایزه دی نور نه راته راخلاصېږي وایي دغه فایل چې دی په دغه نامه از پروټکټ جې ته پاسوئ که ته سل وارې پاسورډ ولیکې دی نور نه درته راخلاصي که چیرې پاسورډ صحیح در معلوم و بیا درته راخلاصي که نه یې نه راخلاصي دی بیا ولې سټاک سرعت یا کمپیوټر سره پاسورډ یې زور ته انجام دی کې اوس هغه پاسورډ مې نه دی ورکړي هغه پاسورډ که چېرته تغیر راوستي بیا به ستا څخه پاسورډ غواړي دا پاسورډ مور کوي بل په دې ځای که غواړي دا پاسورډ بېرته زنجیز ته کړي پر ده باندې کلیک وکړه دغه پاسورډ به دلته زنجي خراب کړي اوکې به کړي اوس ګورئ ځینې وخت دا پاسورډ زنجیز ته کړي ته یا پروا نه کړي دا تغیرات یې مه ثبتو بیا چې ته راخلاصېدی بیا پاسورډ درڅه غواړي ځکه چې پاسورډ ته ایسته کړي هغه تا نه کړي حساب ګورئ بیا پاسورډ غواړي
نو دا چې موږ تاسو پاسورډ زنجیسته کوو پاسورډ به زنجیسته کوي دلته اوکې که کلوز که دا به یس کې کم تغیرات تا راوستل چې هغه باید ثبت کړي در سره اوس چې کله ته راخلاصوې نور پاسورډ دی نه غواړي دا موږ ته سپلا ویلي دي او بل په دې ځای کې څه سپی دي بل موږ ته ویلي چې پروټیکټ کرنټ شیټ دغه یوه شیټ ته مو پاسورډ ورکوئ دغه یوې صفحې ته پاسورډ ورکړه داسې مو استفاده کول چې دلته به مو دا ورکړی چې پروټیکټ ورکشیټ ان کنټینټس اف لاکډ سیل کومې خانې چې ما لا کړې چې هغه ته پاسورډ ورکړه پاسورډ چې ورکړي جام دلته چې دغه ټیک مارکونه ورکول سوي چې دا معنا لري چې دغه کار ته اجازه وکړه چې دا کار وسي ټیک مارک چې نه دي کول سوي دا معنا چې جې تم پاسورډ ورکړه که ته راولاړ سې پرمټ سیل جوار کړي پرمټ سیل دا معنا چې ته دغه خانې ته چې زه پرمټ کوم دغه ته پاسورډ مو ورکړو که جوړ ویلی چې پرمټ کالم د کوم کالمونه چې ته زه رنګ ورکوم هغه ته پاسورډ مو ورکړو زه کولی سم چې بیا کالم ته رنګ ورکړم که جوړ ویلی چې پرمټ را دغه راته زه په را کې تغیر راوستلی سم پروا نه کوي انتس که چې دا ډیلیټ کالم ورکړي دا معنا چې زه یو کالم ډیلیټولی سم دا هېڅ کله مو ورکوي سیدي په دې خاطر که چېرې دی کالم ډیلیټ کړي نو خو بیا هېڅ معنا نه لري چې موږ دا پاسورډ ورکړو اوکې که پاسورډ دا غواړي چې په دې خاطر چې موږ اطمینان چې پاسورډ صحیح دي که غلط دا پاسورډ مو دلته ویلو که څه به یاد دا مو هم ویلی دی که څه به دی پروټیکټ ورک بک سټرکچر چې د ساختمان ته پاسورډ ورکوي چې په دغه ساختمان کې بیا موږ ته دلته یو شیټ نه سوی ور اضافه کولی ډیلیټولی مو نه سوی په یاد مو سو دا شی دلته چې مو ویلی دا شروع کوم سي نو پروټیکټ شیټ مو ویلی پروټیکټ ورک بک مو ویلی شیر ورک بک به سبا خیر سره